د کهنه شروع د عام غونډه کس نه کیږي چې پیسو د راوستو د پاره په بانک کې داخل شي. دا غزه د حالاتو په لیدو سره حیران پاتې شي ول چې په دې وخت کې په بانک کې ډاکوان داخل شي او هر خوا د چغي د په یاره کې واپس په گاډي کې کینی چې په دې وخت کې دا غزه هنت یو جيب خیال راشي. هغه تمانچه را باخلي د پاره وی ډاکوان بلوټ کوم او تیار پیسې به نه واخلم. ډاکوان چې څنګه د بانک په بل ور دراوته والی نو په دې وخت کې دزي شي او د یو نه پس بل ډاکومنټ شي چې په دې سره هغه کس د پیسو نه ډکه ګوتې روچتګي او پتا دې سره د غزې نخ پیس پګي یو بچي وی ډاکو ور پس منډه وخی او دزي پکې چې په یو ګولې باندې دې پسټو لګي چې پس سره د دنه توله ګډه وډه شي او گاډي د اسونو د مقابله په ځای کې ور داخل کی چې پس سره د غزې مقابله تسنس شي خو دې د ډاکو د وجودريږي نه او واپس گاډي روان کی. هغه ډاکو دې پرګ دینه او ترغه پوري ور پس شاته رواني چې درسو پوري داغه گاډي اثر نه لګي دي. هغه ودريږي چې ډاکو ته نه بغیر د ست پوس کولو سرور لروان کی او بیا زر دای غزینا د پیسو ټکه ګوته واخلي چې د ټول مخ کې هاي خزلته هم یو بغته ورکی په دې باندې د خپل لور خیال ساته او یو خسړی سره باد وکا. د دې ډاکو نو میټو چې کوم یو غل ضرورو خو ور سره د انسان احساس او ضمیر پکې ژوند دیو د دا وینا وا ویزه صرف حرام خوارو د بانکونو والے لوټ کوما کمزوري سړی ته هیڅ نه وېما. د کار د مکمل کولو نه پس درسه کسان مړ شي او سو شدید زخمیان شي چې دا واقعیا د زړه مات کی خو کسان خوشاله او په خپل منځ کې د مستقبل په اړه کې خبرې کوي. څوک وايي ویزه بوتل کولا و مو څوک ټول عمر په آرام سره د تیرولو خوبونه ویني. په دې وخت کې د دوی یو ملګری جنې جامې بدلې لګي چې د موقع په ملاویدو سره تمانچرو باسي او په خپل ملګرو ډزې شروع کی چې پس سره په ټول ځای کې خپل جوړ شو میټ د ځان د بچ کولو د پاره د کړکۍ نه بار ټوپ کی. هغه په زخمي حالت کې تمانچرو چته کی هغه جنې هم د دنه سکه منه با د مخ سره ولی شاته پتلو سره هغه یو نیر تو غورځيږي. د سترګو په غړولو سره هغه د وی بوډه ملګری په کور کې ځانو مونی چې خبر سره غپ لګي خو ته په ځین کې صرف یو خبره تاویږي وی ایمی نه صرف ټولې پیسې واغستې بلکې خپل ملګری هم وجل د خپل کور ته راشي او د مغسري دیوال مات کې او دا غینا خپل سامان روباسي. ایمی چې چا د سره ملګری کړي وا هغه یو مالدار سړیو دی پوهی چې غدار جنې تر رسیدل صرف دا واحد لار ده د دا ډرایور زې واخلیو تمانچه پکې دي چې د ګلاس په وشتو سره ورته وای په 3 منټه کې راته د ایمی په باره کې هر صفایا غنی د ګلاس تو ګورا چې په دې سره دا غرنګ جړ شي هغه ته په یاره کې لګیا شي وی ایمی د الیټ سپیشل فورسز نه فارغه شوه دا هغه د حد نصیبه خطرناک مشونه کړی دي. ویلس میټه مخ کې ماته په موبایل ویل چې څوک ما وجل غواړي چې هغه ټیک وا هغه خوته په دې وخت کې د شاداړه د دوی یو تور گاډي ته پام شي چې مالدار سړی ورته د گاډي تیزولو د پارو وای خو وی ورته داسې منصوبه جوړ کړي چې بل گاډي پیسې ډرا شو یې وخی د می کسان ټوپک په لاس د سلو روړه خو نه دوی گیر کی چې پلن راتلو سره میټ ورته ځان دای ظاهر کی لکه چې مړ شوما چې په دې وخت تمانچور په سرو باسي او په ډزې روغورځي په دې سره د می کسان په ډزو شي چې ځان د بچ کولو د پاره د گاډي شاته شي او مالدار سړی وتختی د داغه کسان د ختمو نه پس دا غوی ډرایور سره کې نو سیدا د ایمی زته تلو د پاره ورته وای بل خو ایمی ډیلر سره ملاقات کوي چې ورته وای ودا ټوله پیسې زما ده اوس پته هغه کې چې صدر تزبه ما چې ډیلر ورته وای بالکل خو په دې شرط چې ته ما سره مرسته وکې. په دې وخت کې میټ تمانچه په لاس رانه نوزي ودا تا ما سره کم کار وکړه دا څنګه دارو امید خو زما ستانه نو چې ورته وای هغه پیسې کله ختم شي وي دي. ډیلر په یاره کې میټ تو وای وی راځي چې کینو دا خبره به حل کو چې داغه د سچالاکې نه مخکې دې مړکی په دې سر د ته می وای ویغه ټولې پیسې ما په بي غټي منسوبې کې ولګولې چې ډیر زر باغه په یو رب ډالر کې بدليږي چې د میټ په تاسو سره ورته وای وی زمونږ په ملک کې د سمندر غاړې ته یو زوړ ډوب شوی خار دریاب شوی دی چې باغې کې یو داسې کان دی کم چې یو ارب ډالر قیمت لري. صدر دا په قبضه کې غستل غواړي د پاره هغه د غلا منسوبه جوړه کړې ده چې دنیا ته داسې لګي چې دا هر څو غلوق ل خو فاصل کې بکار داغي زما دا منسوبه ده چې داغه نه مخکې زدا لوټ کما درې د پاره ما ټوله پیسې په کسانو په سامانو لګوله. دې پر دوه سره میټ پوه شي چې ایمی دوکباز نه بلکې یو باغی غلا ده چې مقصد یې ډیر لوی دی. هغه دې ته وایي به کچرستا دا خبره رښتیا وي نو زه هم تاسو سره ما دواړه په یو ځای باندې دا منسوبه سرته رسو په سبا باندې دوی د منسوبې په تیاری کې لګیا شي زمونږ په دې کې دومره کار نشته د صدر کسان چې څنګه کان را پټ کی پرېل کې به اچي چې په لار کې په پته غرل باندې مونږ حمله وکړو تیار خزانه به واخلو. د دې خبرې سره ټول اتفاق وکړي او د شپې په وخت کې ټول ټیم راټول شي چې په دې کې میټو ایمی سری یو کټاو خزه هم وا کم چې په نقل کولو کې ماهر په دې وخت کې میټ ته اطلاع ملو شي وی خزانه در روانه شو چې میټ دا خبر
خپل کسانو ته ورسي خو د بدقسمتۍ نه دغه کسان په نشه کې مصروف وي هغوی هم په دغه نقشه کې را روان شي او بل خوا هغه ګټه او ښځې د نقل په تیاری کې لګیا شي چې په لږ وخت کې ځانونه داسې تیار کړي که چېرې هغوی د ریل په محکمه کې کار کوي دوی د کنټرول والک د کمرې پر وټکوي موږ ته اطلاع ملو شوې ده چې دلته کې غدار موجود دی چې په سره د صدر غدار ویریږي او دغه ځای په کس تمانچه کېږدي هېڅوک په هم ورته ورنه کولاوي چې په دې کې دغه ځای د سکیورټي والا ښځه په بټن باندې هغوی ته ورکولو کړي چې په رادننه کېدو سره هغه غدار په یو سوک راوغورځوي په دې سره دا کسان دوی له لاسونه پړقبل شروع کړي خو دا خوشحالي د ډېر وخته پورې پاتې نه شي کټه په هغوی پسې تمانچه روباسي یو ستاسو ټول زما په قبضه کې او دغه ځای ټول خلک یو ځای ته د راټولولو نه پس ریل فل سپیډ ته واړي چې پس سره په ریل کې موجود د صدر کسانو نوارو پار خطا شي بل خوا میټ خپل نشي کس له اطلاع ورکړي وي د سپیډ د کمولو والا سیستم ختم کا چې دا غنه د نشي د وجې تمانچه وغورځيږي چې پس سره هغه پلتو شروع واچي خو بیا هم د ریل د راتلو نه مخکې خراب کی د ریل نه بچ کېدو دپاره هغه ځوړند شوي او بل خوا ریل ورته واره تیزیږي چې دا ټول منظر ایمي او میټ د ښکته نه ګوري میټ خپل بل کس سره رابطه وکړي چاته چې د ټرک والا کار حواله شوي خو ولې چې هغه هم په نشه کې و په لاره کې چې په ورته څه ملابېدل په هغې به یې ورخیجو میټ ورته وایي ته په کوم ځای کې چې په دې وخت کې هغه ټرک داسې ووخي چې پولیسان راشي او ګرفتار یې کړي اوس دوی سره انتهایی کم وخت پاتې چې میټ هغه کس سره رابطه وکړي کوم چې د ځوړندېدو د وجې راغورځېدلي په هغه کې د پاڅېدو طاقت نه وي پاتې چې په ملاسته باندې تمانچه روباسي او په ډز باندې یو بل د ریل د روکولو سیستم ختم کړي چې پس سره ریل د اخري رفتار د وجې د پاټلۍ نه وښویږي چې درز دروز نه پس دغه کسان هغه قیمتي سامان پکې را معلوم کړي چې میټ دغه ډبې په ډز باندې کولو کړي چې ورته پکې صرف لوټې میلو شي په دې سره دوی حیرانه پاتې شي چې دا څنګه کېدی شي هغوی ته زموږ د دې منصوبې په باره کې د مخکې نه پته لګېدلې وه چې په دغه وخت کې د صدر کسان د څلورو اړخو نه راښکاره شي چې دوی تېنه په څه ناسته طریقې سره ځان خلاص کړي او په ګاډي کې را روان شي خو ډېر لرې لاړ نه شي او پولیس والی ګیر کړي چې په څه سره دوی داسې ولګي وي هر څه لاړل چې په دې وخت کې د پولیس د ګاډي نه د دوی ملګري راوځي وي دغه ګاډي نه روځئ راځئ چې په نوي ګاډي کې بوځمه په دې سره دوی خزانه ترلاسه نه کړي خو په بچ کېدو خوشحاله مې ټولو ته وایي وي اوس هم موږ سره یوه موقع شته که چېرې موږ ته صرف بوت هم میلو شي نو هغه یوازې دومره پیسو دي چې زموږ اته نسلې نشي ختمولی په دې سره دوی یو بله منصوبه تیاره کړي یو څو ورځې پس میټ ځان دا ظاهر کړي لکه چې د بلډینګ خودکشي کومه چې په دې وخت کې د صدر کس ورپسې راشي چې دی یې بېهوشه کړي او بیا یې د دغه ځای نه ښکته وولي دې نه پس د یو ملګری د پولیس والا جامې واچي او د کمرې ور وټکوي چې د کلاب وهلو والا کس پلته راوغورځوي هغلته کې د صدر بیمار زوی چې دوی تېنه د بوت په باره کې تپوس وکړي چې هغه ورته ووایي بیا هغه موږ یوې غټې کمپنۍ ته په حواله کړی دی چې مالک یې په یو هوټل کې موجود دی دوی دمغه سړی په هغه پسې لاړ شي او د هغه د هېرولو دپاره ملګري ورله د مړ کولو نه پس د ځان سره یې کړي او د بوت په باره کې تېنه تپوس وکړي چې هغه ورته وایي بیا هغه موږ په دا ځای کې پټ کړی دی که تاسو ور هم شئ نو نه یې شئ راپټولی خو دومره درته بیایمه چې هغه ځای پوره 8 بجې کولاویږي خو دوی یو من هم صبر ونه کړي او سیده په سیده دغه ځای په طرف روان شي په هغه ځای کې 2 سکیورټي ګارډ ناست دي چې په سکرین باندې ورته یوه ښځه په نظر راشي چې یو ګاډی ووخي چې پس سره دوی کیمره خرابه شي دوی دواړه په یره کې بار ته وځي د دې دپاره چې څه شو خو دا د میټ چالي چې په تمانچه باندې دواړه بېهوشه کړي د دې نه پس دوی دغه ځای د ور په کلاب وهلو کې لګیا شي چې د کلاب وهلو دپاره بمونه ورته کېږدي بل خوا د میټ کس د کمپنۍ د مالک څوکۍ ته ناست دي چې هغه سره په ګپ ګپ کې وده شي چې هغه د دې موقع نه فایده واخلي او د دغه ځای نه ځان خلاص کړي چې صدر له اطلاع ورکړي صدر ته اطلاع په ملاوېدو سره سیده هغه ځای ته لاړ شي خو چې ورځي نو هغوی کار ویستلي میټ او ملګري په خوشحالۍ باندې روان چې په دې وخت کې ایم یې خبردار کړي په تاسو پسې شاته صدر کسان دي دا کسان په ډزې شروع کړي چې میټ بار ته وځي او پړې کلکوي چې په دې وخت کې وښویږي ملګري د صدر د کسانو نه تښتېدو دپاره ګاډي په غر روان کړي خو پړې وشلېږي او بوت ترې نه پاتې شي چې په دې سره صدر سخت خوشحاله شي وي زما خزانه ماله واپس راغله دغه کسان دغه بوت واپس د کمپنۍ د مالک کور ته راوړي د هغې په لیدو سره دغه ټوله خوشحالي ختمه شي ولې چې د کم کاڼي د وجې چې دا ګران و هغه ترې هغوی ویستلي و په اصل کې دا هر څه هم د هغوی منصوبه وه چې بوت به ورته پرېږدي او ځان به ترې خلاص کړو تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای